یا ورځ پیغمبر وکړ اعلان د جهاد د پاره ټول راوړو سامان ابو بکر او عمر هلته موجود وای چې وکړل درته لیکم اوس بیان دوی بهار وخت مقابله کولې دل کې عمر زړه وایل ګټم بالن میدان ابو بکر نملدار و عمر وای د ګټلو یقین و پوخ پچان بیت المال تای د کور نن سامان راوړا په الله او پر رسول کړو قربانا ابو بکر ټول د کور سامان پښکړو وای ایوستل هم پر نخله په مکان د خپل تن جامې هم پکې تړلې یو خیران ټاټي راتاو کړه د ځانا سامان ډېر دې د عمر اوس بچکیږي یو تاسو کړو نبی اخر زمان ابو بکر تاته اویل چوای تا پرې خدای پکور کې څومره شانا دا ابو بکر سوال چوارې دو عمر وای د عمر په ظاهر شلو خبگان ابو بکر ورته ورچې ما پرې دین مې د محمد او د سبحانا نو عمر ځان سره وایل پزړه کې وای ابو بکر نا میدان ګټل دی ګران دا حالات الله قتلو چې وسکړې جبرائیل را رسالت کړو د اسمانه محمد جبرائیل راوړو پیغام وای الله ډېر شوه خوشاله د دې ځوان خدای سلام دې رانه غلې ورته وایا ډېر زیات خوښ شوه ته خدای دا انسان پرشته چې څومره هم دې په اسمان کې ابو بکر پر شان ټولو جوړ کړو شان ابو بکر خلین دا چې غلاړې پجړا شوګر چپیرا مسلمانا دا یوا سونور هیڅ پاواس کې نوای دا داستان پسې لیکل یو سب جان دا داستان پسې لیکل یو سب جان دا داستان په आवाज د ډېر ګران او محترم ورور طارق مخلص او د دې کلام شاعر دی ډېر ګران او محترم ورور یوسف جان غنی او ریکارډینګ الصابر اسلامی ډیجیټل سټوډیو چونګی نمبر 7 نرپل کوهاټ پروپریټر انجینئر ناتوان محمد پرو صابر والسلام